باندې ټول کال دی د مال په ګټلو کې تېر کړي روژه د عبادت د سیزن وخت رالی د عبادت سیزن رالی ته راولاړ سې چکې دې شروع کړې تا پر روډو پتې شروع کړلې تا په چکو کې بازارونه بانډارونه ګرم کړل تا علی الاعلان په چوک باندې د سوزکي ته ګویا واچول په پلانکي دغه کې یو غټ ټورنمنټ یې راسي چې ورځي هم الله دې تباه کړي چې کوي الله دې تباه کړي نه شرم لرې دومره جرات من یې د الله رسول صلی الله علیه وسلم به ژړل خدایه ما باندې روژه راولې ټوله شپه دې په عبادت باندې تېر شو یوه سجده د شپې ولګوه د ګرون نه راوګرځېده د چکې نه راوګرځېده د کرمبوټ نه راوګرځېده یوه سجده ولګوه په روژه کې یوه سجده د 1500 سجدو ثواب لري یوه سجده یوه درخت الله درکوي 1500 کاله به د دې درخت لاندې اس غلي سایه به نه خلاصېږي په چکو باندې په پتو باندې ما خو تېره جمعه ومویل دا جمعه الحمدلله ګډونوال ډېر دي زما د مدرسې پر حدود باندې قسم دې مې په خدای کوم یو ځای چکه ولیدل زما دې په ذاته خدای قسم یې که پر یوه خوا ورسره پرېږدي بیا یې لاس په حکومت و پر ایاتو پر ځوانانو پر ټول آزاد او که نر دې بیا دې وکړي که نه شرم خو ولاړې حیا ولاړه یو دوه رکعته خو وکړه یوه سپاره تلاوت وکړه خدای ته پیش کړه چې الله دا زموږ د ملک حالات رسم کړه ته بیا هم وچکو ته ناست ته بیا هم ډولو ته ناست ته بیا هم ګروندو ته روان ته بیا هم پتې کوې د خدای په قهر په غضب اخته یې ټول رجات حدیث کې راځي نبي علیه صلات وسلام ممبر ته خېږي یوازې نایب کېږي آمین بل جناب ساکشن شول آمین بل جناب ساکشن شول آمین صحابه حیران ټول حیران یا رسول الله مخکې خو چې منبر ته ختې آمین دې نه ویل نن دې آمین پر څه باندې ویلې د الله رسول صلی الله علیه وسلم جواب وکړي جبریل راغلی و د الله د لورې شرع راوړه ځوانانو دا شرع مستحق واورئ د الله رسول صلی الله علیه وسلم د الله رسول امین ورباندې وایي الله شرع کوي جبریل شرع کوي د الله رسول او صحابه امین ورباندې وایي څوک کم بدبخته یو بدبخته هغه دی چې سپین زری پلار په کور کې لري سپین سری مور لري هغه د ده نه ازار وي دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم جبرائیل څه وایي هلاکت چې وي دا کس ده د خدای د رحمت نه دې لرې وي دا کس د الله رسول آمین بیا وایي هغه کس چې د خدای د رحمت نه لرې وي هلاکت چې وي هغه کس لره کوم کس کم بدبخت لره چې د روژې میاشت پر ده راغله د خپل څوک فسق نه پرېښوی فاجرې نه پرېښول